السلام علیکم قدرمنو. نن زموږ له یو بچي له یوې خور سره جبر ظلم شوی دی. د 15 کلو دغه ماشومه چې خپل میړه په ګولۍ ویشتلې ده، پلار یې زما سره ولاړ دی. دی وایي چې مخکې هم دغه ماشومه د زما لور وهل شوې ده، 8 میاشتې د واده کېږي، نن خپل میړه په ګولۍ ویشتلې ده او شهیده کړې ده. داسې زموږ په ټولنه کې هر وخت دغه ظلم جبر روان وي. کله کله یو څوک یوه کیسه په زرو کې یوه کیسه میډیا ته راسي. نن موږ دغه کیسه میډیا ته ورکوو. پلار یې زما سره ولاړ دی. د دې ماشومې عمر 15 کاله دی. د پاکستان په آیین او قانون کې دا ماشومه ده. لا 13 کلو چې کومه ماشومه یو عمر زیات سي، بیا هغه ماشومه نه ویل کېږي، هغه ته پیغله ویل کېږي یا ځوان ویل کېږي. دا وخت دا ماشومه ده. د پاکستان په قانون کې د دې واده هم غیر آییني غیر قانوني دی د پاکستان په آیین کې. نو پلار سره خبره کوو، څو وخت یې ستا وکړې؟ دا 8 میاشتې کېږي چې ما وکړې ده. دا نجلۍ ما نه ورکوله، مور یې ناسته وه، چیغې والې بغارې والې ویلې وایي زه په کور کې یوازې یم. واده څو وخت بعد وکړې؟ ما ورته زه 2-3 کاله واده نه در کوم، پېغله چې زه در سره دا رشته نه کوم. صحیح. بله خبره واوره. بله خبره دا نجلۍ یې مخکې والې وه. دا نجلۍ د دې بل لیور ده، دغه نومېږي شیرخان نومېږي. یوې خوا چې مېړه یې په کور کې نه و، ټیکهدار ده، چیرې تللی و، هغو والې وه. دا بچی د شپې دوی سهار ویده تر 12 بجو دا کور ته راغلی و. ما څه کیسه ده وایي زه داسې ووالم، بېرتان یې راوشکولو، داسې سو داسې سو. د ده بل زوم ده قدر نومېږي، بیا هغه له ما سره حال وکړئ. بیا ما دا بچی وروستله، دوی ته مې وویل سپی دا کومه ډراماتیک شروع کړې ده، تا په هغه ورځ زه نه کار کوم نه خدمت به کوم. دا کوچني بچي مې در واده کړ. هو دا مخکې وال شوې وه. کوچني بچي مې در واده کړ، نو ستا رزلټ دا ووتی، بچي دې په والې ده، په زوی دې م والې ده، میړه م نه ده والې، لیور والې ده او تا والې ده. ولې دې دا ویښتان وچتولي دي؟ د دې بل زوم ده، د دې نجلۍ ناسکه ماما کې قدر نومېږي. دوی هغه راوغوښتی، قدر ناست و، زه ناست وم، د دې نجلۍ خوا کې یې ناسته وه، د دې نجلۍ سر ناست و، میړه یې په کور کې ولاړه، دوی والې وه. ما ورته دا مې ولې والې ده، خوا کې فرمونه قسمونه قرآنونه کول، وایي زه قرآن اخلم، دی ده او دی ده، زه بد نه ورسره کوم. ما وایي اوس خو دې والې ده، مخ ته بد مه ورسره کوه. زه د پښتنې وجې دا لور مې بېرته درته راوستله، نه بل درېیم سړی په ځان خبروم، د څلرم په خبروم، ستا ګور ده، کوچني بچي مې در واده کړه، تا زه خدمت نه به کوم، کار نه به کوم. اوس خدمتونه هم در کوي، کار هم در کوي. که په دروازه کې درېدلي، غلا یې کړي، یو بله ګناه یې کړي، مړه یې کړه. او که بر نه کته چې ګناه سره کوې. نن دا واقعه وه، نن واقعه دا وه چې دا نجلۍ سهار په 9 بجې، 9 بجې په 9 بجې زما زوم ټلیفون راوکړو. زما د ده کور په 200 فوټه فاصله کې ده. په ما ته یې ټلیفون راوکړو، وایي دا نجلۍ ځان ویستلی ده. ما زه سړی پښه پښه بې خوږي. زوی ته مې وویل زه سرتور سره راووتم، نه څوک کور راووتم. زوی ته ما ته هسپتال ته ورسره ولاړ شه، زه پسې درځم. زه چې پسې رالم، د دې نجلۍ دا د شپې مړه شوې ده، د شپې په 3 بجې ویستلې ده، بیا چې دې ځان ویستلی ده، ته ما ته ولې اطلاع نه راکوې؟ زما کور په 200 فوټه کې نه ده لرې ده، د 1 منټ لاره ده. زما تر کور ده تر کور د 1 منټ یا د 2 منټو لاره ده. نو ما ته اطلاع نه ده راکړې. نجلۍ د شپې مړه کړې ده، بیا یې هسپتال ته راوړې ده، نه یې پولیس ته رپورټ ورکړی ده، نه یې بله اطلاع کړې ده. نجلۍ په 9 بجې باندې زما زوی سره روان شو. دلته به 9 بجې یا 10 منټه بالا یا 15 منټه بالا 9 بجې را رسېدلي دي. دلته نجلۍ چې ډاکټرانو وکتله، اول سر چې ډاکټرانو وکتله، وایي دا د شپې مړه ده. بیا خلکو وویل چې دا نجلۍ ویستل شوې ده. د دې نجلۍ یوه خاشه وینه نه په موټر کې تو شوې ده، نه په لاره تو شوې ده، نه هلته تو شوې ده. که دا تازه مړه وای، د دې به وینې پر لارې تو شوې وې، په موټر کې به تو شوې وې، په هسپتال کې به دې وینه تویېده. داسې دغه ځای راله، نه هلته وینه تو شوې ده، نه په موټر کې تو شوې ده، نه پر لارې تو شوې ده، نه پر دا ځای تو شوې ده. ویې ګوره، دا یې د شپې مړه کړې ده، سهار یې راوړې ده. سهار په 9 بجې ما ته اطلاع راکړې ده. هغه ټایم به دې اطلاع راکړې وه چې دا واقع شوې وه، دا به ژوندۍ وه، ما به خبرې ورسره کړې وې. په 10 منټه کې انسان نه مړ کېږي، په 20 منټه کې انسان نه وځي. د دې به سوپلۍ وې، زه ورته را رسېدلم، ته ما په 9 بجې ما ته اطلاع راکړې. نو دا ظلم له ما سره شوی ده، ما سره ظلم شوی ده. ما سره په دې هسپتال کې ظلم کېږي، دا حکومت مور پلار ده، لیکن دا خلک موږ ته حق نه راکړي. دا وایي دا نجلۍ چې ده، دا موږ ته خودکشي معلومېږي. دا څنګه خودکشي ده؟ دا د شپې خودکشي کړې ده، خو د شپې به بیا ما ته اطلاع راکړې وه. دا معلوم چې دا مړه شوې ده، ویستلې ده. که ویستلې نه وای، په هغه ټایم به ما ته حال راکوئ. یو منټ
له دې ګوره دا خبرو چې دا ښکاره کېږي د دې عمر 15 کاله دي 15 کالو نجلۍ چې دي هغه توپانچه نه چلولی سوی نه له توپانچې سره کار لري هغه کیدای سوی چې زار وخوري لیکن دا کیس مشکوکه دی پلار یې وایي دا زما لور یې ویشتلې ده او بیا دا وایي چې په 2 بجې د شپې 3 بجې مړه سوې ده ما ته سهار په 9 بجې وخت راکړئ حال راکړئ چې هغه وخت راکړی وي دا بچی به هم زخمي و ما به خبرې سره کړې وي نو معلومیږي دا لکه وژل سوي سي او د دې به تحقیقات کېږي دلته چې کوم دی پولیس سرجن چې دی دا به سم ریپورټ ورکوي او له هغه بعد چې دی پولیس به سم د دې تحقیقات کوي دا کیس زه خپله فالو کوم په دې پسې ځلېږم ولې زموږ خویندې میندې دا چا 3-4 خویندې واده دي 3-4 بچیانې واده دي موږ به هغو ته تحفظ ورکوو او دا زموږ ذمهواري ده ویډیو ډېره شیر کوي چې دا خبره تر ډېرو خلکو ورسېږي بل هم جوړوم بنده دي خلکو ته معلومیږي چې په کور کې بدیداره وي نر تر ښځې ټولو ته اصلې پرتې خامخا چالو چلن زده کوي د دې سړي ته قرآن ورکه ورته ستا تر ننه لیسنس جوړ شوی دی ته توپانچه لرې په کور کې یو تیاره چاړه لرې هغه خو هغه خلکو ته معلومیږي چې په کور کې اصلې ښکته پورته کېږي دی تر ننه پورې په کور کې تیزه چاړه نه لري توپانچه نه لري دا نجلۍ څنګه وچلوله ده سر جمال صاحب زه به سبا راولاړ شم پر یو سړي به دا رقم توپانچه کښېږدم ټک به پر وکړم هغه سبا خود کښې زه انصاف غواړم زما کوچنۍ بچی ده د قرآن حافظه ده خواشه به راتله وتله وایي دا د قرآن حافظه ده زما په دې خوښه ده په دې غواړم زه په کور کې یوازې یم مزدوران دي دا نجلۍ راکړه ما نه ورکوله زه له دې پښې نجلۍ د قرآن حافظه ده دې توپانچه لکمه که توپانچه لکمه سوه نه ته دی بدیداره یاست په کور کې توپانچې ګرځئ دا توپانچه لکمې خوا راغلست دا نجلۍ ځان په وویستی دلته ډاکټر والا بې انصافي کوي وایي داسې ده خودکشي ده خودکشي څنګه ده که خودکشي وایي دا توپانچه لکمه سوه سر ما ویل ته د نجلۍ څه کېږه زه د نجلۍ ورور یم ته څه کېږه زه پلار یم څنګه کیسه وه دا نجلۍ خو ماښام په 2 بجې ویستې وله اوس په هلته دوی په کور د قاتل دوی په کور د قاتل په کور ډي اس پي ور دننه سو موږ یې ټول پسې راواخیستو موږ چې کوم خلک دوی خواک دا اوس دوی موقع کتلې وه ډي اس پي دننه سول د سر کېناستی ما په دا سترګو ولیدی دی و ډي اس پي و ایس ایچ او رالی زه یو 2 چکیم پسې کش کمه سیده د ده په کور دې ننوتی موږ یې دننه نه یو پرېښي دروازه یې د باندې بنده که دوی 3 ورونه وو 3 سره د هلته یو پلار 2 ورونه یو خو بند دوی میټینګ سره کوي اوس ته وایه چې څه کوي نو دا دوی میټینګ سره کوي هر حساب کوي پیسې جن غواړي هر شی جن غواړي مازدارۍ یې ورته وکړې خواستۍ مې ورته وکړې مال ما وینه مه خرڅوئ یا ویې نیولی د دوی باقاعده دباو پر موږ اچوي سړی نجلۍ یې موږ مړه د دباو هم پر موږ اچوي پر کور یې کم سے کم 10-15 پولیس اوس ولاړو ډي اس پي پخپله ولاړو ډي اس پي رالی الټه زه خو نه زه نه کېنولم زه جن دغه سوم زما اکا یې ونیوی هغه یې هم کېنوی دباو یې اچوی په ما پسې یې منډې ولې ما جن منډه که زه یې نولم زه یې کېنولم دا موږ ټول 2-3 کسان یې په لاس ورکړي اوس دوی دا هم پسې ګرفتاره کوي قتل هم دې موږ سوی ده ګرفتاري هم دې موږ